ټول باندې وي جامع اچوي ان شاء الله. دا به نه ګورئ چې یاره مړې شوې دي زما والده وفات شوې ده زړه مې دړ کوي زړه اوس هم چې رایاد شي زړه مې سوځي. او ترور مې وفات شوې ده چې زما استاده وه چې زړه مې ورسره خور شوی دی. لیکن ما خپل کور خویندو ته مې ووایي ما وروڼو ته مې ووایي چې په شریعت به عمل کوو 3 ورځو نه زیات غم نشته مکمل به د اختر جامع کوي. زه به یې اچوم انشاءالله او هغوی له به مې جوړې کړې مې ټول به اچوم. او تعزیت هم نیسه تاسو ټولو خو زه شکریا ادا کوم. ما خو د ترور متعلق خلکو ته ویلانونه هم ډېر مه کوئ. بعضې جوماتونو کې وکړئ مې چې څوک او چاله تکلیف ځکه والدې صاحبې کې ډېر خلک راغلل خو بیا هم ډېر خلک زه بیمار وم پروت وم او ډېر خلک زما د ترور دعا له راغلي دي الله دې خوشحاله کړي. او د اختر په ورځ د تاسو ټولو ته دا زما درخواست دی چې دا شریعت په ترو باندې د اختر په ورځ تعزیت او دعاګانې د مړو بلکل نشته ښه. نو زما د چا نه هم ګیله نشته بلکې تعزیت له ما لمه راغی. د اختر په ورځ که مبارکۍ له څوک راځي هغه جدا خبره ده مبارکۍ له خو که څوک دې له راځي چې د مور او د ترور دعا به ورته وکړو دا په شریعت کې منع دي ګناه ده بدعت دی. نو موږ به له دې نه ځان ساتو انشاءالله. نه په دې نه چا نه ګیله کوو بلکې وایم چې ما له تعزیت له مه راځئ. بس تاسو ډېرې دعاګانې کړي دي ختمونه شوي دي ډېرو خلکو درود شریف ډېرو خلکو سوره یاسین او اوسه پورې خلک دعاګانې کوي. ما دپاره دا ډېر لوی غنیمت. ما ته چې خلک اواز کوي څوک ملا صاحب وایي څوک مولوي صاحب وایي څوک شیخ صاحب وایي څوک مفتی صاحب وایي څوک قاري صاحب وایي څوک ملا صاحب وایي په نامه خو ما ته څوک نه وایي. دا آواز به ما ته مور کوو ادریسه محمد ادریس صاحب آواز کوم ختم. زما مور بیا لور د چا وه حاجي عبدالرحمن بابا لور وه چې هغه 40 کاله په حرمینو کې تیر کړي دي او په مدینه منوره کې به اعتکاف ته ناست و. دا لور به په دعا کې نه یاده کړې زه به یادول قسم په خدای ما ته به عبدالرحمن بابا جي حاجي صاحب رحمت الله علیه به ما ته وي بچې تا ته ډېرې دعاګانې نو وسي ته کوي نو لور ته به نه کوي. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې یو نفس د سا غشتو سیز بې د الله د حکم نه نشي مړ کېدی. انسان چې مري د الله په حکم مري یو دویم په مقرره نیټه مري دا پکې نشته چې دا اتفاقی مړ شو. دا الله په کتاب کې اتفاقیات نشته. دا الله پاک یو نظام روان دی. مونږ ته به یو شی اتفاقی ښکاري خدا الله پاک د طرف نه یو نظام روان دی او الله دا خپل نظام مطابق لګیا دی. الله فیصله کوي کل یوم هو فی شأن. مثال دا دی چې یو زمیندار دی هغه فصل وکړي په ځمکه کې جوار. دا جوار چې کله لږ لوی شي نو دی لګیا دی ګوډ ورته کوي څه بوټي وباسي او څه پرېږدي. چې کوم ناپوه انسان دی په لاره تېرېږي نو هغه خولې نه چک چک وباسي او د زمیندار پورې خاندي چې قمقله دا څه دی پرې غټ غټ وباسي او څه پرېږدي دا څه کې نه پوهېږي. بیا چې دا جوار کله لږ غټ شي بیا پکې کوشش کوي چې ویښ کې نور بوټي دي نو هغه پرې کوي وباسي. کم چې نا تجربه کار انسان دی نو هغه اړه کې خاندي چې دا څه قمقل دی یو خوا ورته سری اچوي خاوره اچوي بخور او بل خوا وباسي دا ولې دا بعضې بوټي لرکې. او چې بیا کله دا جوار پاخه شي وږي ونیسي نو دی لو کې دا نا تجربه کار بیا وایي چې قمقله خواري دې ورسره وکړو چې بوټی کامیاب شو نو پرېږدې کړه هغه ته پته نشته. دته د جوارو دا ګوډ دا بوټي ستل او دا کټ کول دا یو د زمیندار پورې خندا کوي او دا دته یو ناشنا شی ښکاري. لیکن د زمیندار په ذهن کې یو نظام روان دی او وایي چې کله دا بوټي د جوارو زرغون شي نو د دې ګوټ کې به دا بوټي پرې کوي لرکې نو دی به وده کوي. او بیا دویم ګوټ کې به دا بوټي تاوان نه ورکوي دا بل ورکوي به ته لرکې. او بیا دریم ګوټ کې بیا دا واړه بوټي اوس تاوان نه ورکوي دا نور به پرې کوي.
او چې کله کامیاب شي اوس کدی پرې نه کنو سبا دا وږي ختميږي او دا تباه بشي د زمیدار ذهن کې یو نظام روان دی پاغې لګیا دی پوه انسان چې وینو دا ډېر ښه زمیدار دی د ډېره ښه زرغونه وکړه او د ډېر جوار حاصل کړ ناپوهه ته هغه شی زمیدار قمقل ښکاري ولې بوټي یو پرېږدي او بل کټ کوي او چې کامیاب شو ولې لو کوي دقسې د الله پاک په علم کې د الله یو نظام روان دی بعضې ماشوم بوټي پر کوټوالي کې پرېږدي لکه ته چې سنګوټ کې او دا واړه بعضې د مور ګېډه کې پرېږدي لکه زمیدار مخکې نه دارو واچوي چې دا بوټی ډورو نه خېږي هغه د بوټو د ختمولو دارو واچوي بعضې ماشوم پر کوټې والي کې مړ کي لکه زمیدار چې پر کوټې بوټې وایي بعضې چې ظلمي شي پرې کي چې کامیاب شي لکه زمیدار چې لو کوي زه مثال نه ورکوم د الله د فیصلو دا ستاسو د پوهې دپاره یو خبره کوم دغسې د الله زمارونو یو نظام چلیږي چاله الله پاک په ماشوموالي کې مرګ چاله په ځوانۍ کې مرګ چاله په بوډاوالي کې مرګ او ژوند او مرګ د رب العالمین په لاس کې دی او د الله په اختیار کې دی په دې به زموږ ایمان او که دې کې یو انسان شک کوي دی به د ایمان نه خارجي نو مونږ ته یو شی اتفاقي ښکاري خو د الله په کتاب کې اتفاقیات نشته الله یو نظام روان کړی دی یو نظام د بني آدم نظام د آدم علیه السلام نه والا تر قیامت پورې څوک پیدا کوي څوک وجني چاله یو ټیم چاله بل کده څوک خلق نه وجلې د ځمکه کې به دا خلق کم ځای ځای دل او چې مړي کې نو بله دنیا شروع شو د یو جون ماښام شو او د بل جون سبا شو مرګ جون د خدای په اختیار کې ټیم د الله په لاس کې چې کم ټیم رب العالمین مقرر کړی دی اذا جاء اجلهم لكل امه اجل زمونږ د علماوی د امت اطلاق په یوم کېږي په دوم کېږي او په ډېروم کېږي ان ابراهیم کان امتا هر کس له هر ډلې له یو خاص نیټه ده اذا جاء اجلهم چې د دوی دا نیټه راشي د امت نه جمع والے نو هم نسبت د جمع تو شي نو دا طالبان وي تقسیم د احادو په احادو کې چې نیټه پوره راشي د یو هر یو لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون دی باغ ټیمرینه مخکې والی کې دی شي نه رستوالی کې دی شي زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جون څونه قیمتي و زموږ جون قیمتي نه دی هغه قیمتي و خیر د رسول الله مبارک په جون کې و زموږ بس جون دی الله پاک یو لک سلیریش زره هغه خلق چې کمو خلقو به په معاشره کې کمې غلطۍ نه کولې هغه د الله د رسول الله مبارک په برکت هغه استی جوړ کړي چې تر قیامته پورې د هغوی د خپې دوړې ته څوک نشي رسېدی عقل خو وایي که یو کال نور دنیا کې وي یو 2 کاله یو 3 کاله یو 4 نو ډېر نور خلق به مسلمانان شوي په دا مخ د ځمکه به یو کافر نه وي پاتې لیکن الله وایي زما نظام کې به ګوتې نه وي بس 63 سال د رسول الله مبارک ټول ژوند او 63 سال اسلامي دا انګریزي ته کم جوړیږي انګریزي چې حسابو کې شپېتون هم کم جوړیږي او رسول الله مبارک لا انبیاء د انبیاء مو میندې د انبیاء پلاران د انبیاء بچي څلور زامن د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دا طاهر او طیب د یو کس تومنې درې دا څلور بچي د رسول الله مبارک د هغې په مخ کې لاړ او د اخیری بچه ابراهیم چې کله وفات کېدی او صحابي فرمایي وی مونږ ته ویل چې دوی ابراهیم له پخوا عربو کې به دا قانون چې بچي به پایلنې دپاره دیانو له ورکول هغې به پی ورکول په بانډو کې چې ابو هوا م ښي او ښه پی مسکي عربي م ښه زده کړي ویل چې دوی ابراهیم له چې ورغې دونه ورته حضور پاک خوشحاله و چې روا به یې غېشته و بویاو به یې ښکولاو به دونه ورته خوشحاله ځکه 3 زامن مخکې تلي بوی به کو ښکلاو به او یو ورځ وی جومات کې ناست و استاد راغی چې تاسو راشئ الله رسوله ابراهیم وفات کېږي مونږ ورسره شو لاړ چې ماشوم یې ورته راوچت که د رسول الله مبارک په غېږ کې تړقېده داسې او روح ته لاړ
ان القلب يحزن، زړه خفه کېږي، زړه خفه شي. رسول الله مبارک فرمایي او سترګې اوښکې به یې ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، خو خبره به هغه کوو چې زمونږ رب څه ویلي، زمونږ رب څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. انا لله دا نه چې دا مړی صرف د خدای، موږ ټول د الله یو او موږ ټول الله ته واپس کېږو، پیشي به مو رب العالمین ته کېږي. او یو ټکي رسول الله مبارک فرمایا ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون، ابراهیم موږ ستا په جدای غمجن یو، ابراهیم موږ ستا په جدای غمجن یو. غم وی صحابه یو انت یا رسول الله ته هم جاړې، تا خو جړا نه منع کړې ده، وی دا د ژبې جړا نه منع کړې ده، د ګریوانونو سری کولو د مخ وهلو جړا نه منع کړې ده، د زړه کې رحم راشي نو سترګو نه اوښکې وبهېږي. زما وروڼو دا خبرې مې په دې بنیاد وکړې، یو 4 ورځې مخکې زما والده محترمه د دې دنیا نه لاړه او هغه وخت سره چې دا وفات شوه، زه خو هغه وخت سره مې طبیعت ګډوډ و، داسې حالات لږ بل طبیعت پې برابر نه، خو ما ټولو ته مې دا ټکي وویل چې انا لله و انا الیه راجعون. زما والده صاحبه بیماره وه، د زړه بیماره وه، د زړه چې کوم هغه رګ چې هغه وینې ته سپلای کوي، وجود ته وینه سپلای کوي، هغه رګ یې بند و. او دوستان ډاکټران الحمدلله شته دي، د هغې په واسطه اسلام آباد FIC ته او دا نور هسپتالونو ته او ډاکټرانو ته هم ډېر په محبت ډاکټرانو وکته، ټولو وی اپریشن نه ده، د اپریشن به نه کوي، بالکل نه کوي. او د دې رګونه هم دننه کمزوري دي، که موږ د رګ په ذریعه د اپریشن کوو، موږ یېرېږو چې د رګ رانه کټ شي نو بیا به دا وینه نه بندېږي د هغې، بس مه چېړئ. خو دا د زړه مریض چې که نه دا په ظاهر کې روغ یې که نه، دننه نه خو پته نه لګي، د وخت د ټیم پته نه لګي، خو ظاهر کې روغي، نه ټوخې شته، نه زکام شته، نه شوګر شته، نه تبه شته، ټیک ټاک. دننه د زړه مریض دی، خو د بار نه خو ټیک ده که نه. ما د شپې مونږ ښه مزېدار ناستو، روټۍ وخوړه، مونځ یې وکړه، ما ورسره خوش طبیعتي مو وکړه، ما وی مور څنګه یې، ما ورته راسې وخندل مې چې خوشحاله شي، مې نظره دی نه کم نن خو ډېره ښه یې. نو ما غاښونو ته یې ګوتې کړې، غاښونه یې څو غاښ خوله کې نو وی ما د غاښونو ته وګوره، ما به څوک د نظره کړي. طبیعت ټیک و او د شپې په 2:30 بجې د الله فیصله وه، اجاب ربه اذا دعا، ته به ویم اجابت ربها اذا دعاها، بس الله وبلله، خبره خلاصه. زما زوی ورته ناست و، مې څه چلو شو، بس غږ یې نه کو، وی نه وی دا ټیک به شي که خیر بلډ پریشر ښکته پروتی دی، ټیک به شي. ما هم بس پش پر باندې پروتی دی، خو چې خپې والا تړلې نو زه پوه شم مې تاسو بس وی 15 منټه کې لاړه. زما دوست دی ډاکټر ریاض انور صاحب بل ورځ راغلی و، د زړه سپیشلیسټ دی، د زړه هم او وسکولر د دې رګونو سپیشلیسټ دی، یوازې زړه نه دی، زړه کې دننه اصل د رګونو سپیشلیسټ. نو ما ته وایي چې زما مور زما مخکې وفات شوه، زما مور، ما سره مشینونه پراتو، دارو پراتو، ډاکټران موجود، بره ګوته ونیوه، خو به د الله فیصله نه وه. ما ورته څه وی، مې ډاکټر صاحب زما خو د ایمان دی، که لقمان حکیم صاحب مې وله راوستی وی نو مې د مرګ نه شو بچ کولی. دلیل څه دی؟ هغه ځان بچ نه که ما به څه بچ. هغه ما ته وی بیا که دا ډاکټرۍ او په آلاتو بچ کېدی، ډاکټران ولې مړه کېدل؟ زما نو دا ایمان دی. خو صرف دومره ده چې هغه زړه چې دی نو دردمني والقلب یحزن، سترګو نه اوښکې دي، او هغه دومره ده چې ان علی فراقها یا امه لمحزونون، مونږ وایو چې مورې مونږ ستا په جدایۍ غمجن یو، دا غیر اختیاري زړه له خامخا راځي. نو هغه خبرې د هغې یادېږي، ما ته نن هم کسان وي ته ناجوړه مې نه زه جوړ یم. الحمدلله دا الله دا سوال کوم چې رضا بالقدر
چې خدای ستا په تقدیر مونږ راضي یو مونږ له په استقامت راکړي او مونږ خلکو ته وایو نصیحت کوو خلکو ته وایو خو صرف د هغې خبرې هغه د مینې خبرې زما مور ډېره رحمدله ښځه وه د دې محلې د خلکو ته د دې محلې د دې بادرخیلو محلې د دې سیزو د محلې د مفتی آباد د دې خلکو ته پته دومره رحمدله ښځه مونږ به چې پوه شو که مورې څنګه ای بچی چې تاسو ښه زه ښیم دا د هغې الفاظ چې تاسو ښه زه ښیم او په زندګۍ کې په ژوند کې د دې وال خو ډېره لویه خبره ده د دې ستغه خبره مونږ نه ده اورېدلې دا زه ژوند کې زما د نیکه خدمت یې کړی دی مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه بې لوسه خدمت پېشمني چای والا پخ کړی د کتابونه دا خو د پښتنو د کور نه وه امیانو د کور نه وه نو ما ورته یو ځل مې تا هغه ته یو کتاب راوړه پلان کې نو دی بوله در راوړه دا کتاب راوړه زه ګورم دا بوله راوړه نو ما ورته تا دا کتابونه په څه پېژندل چې هغه به راته یادو وایي ما وله کڅوړې جوړې کړې وې د ټوکړې ما به په هغې پېژندل ما ته به شیخ ما ته شیخ پکې څه شی دی شیخ راوړه هغه به شیعة اللمعات د شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه د مشکات حاشیه د هغه به یې کتله کله نو یو پکې شیخ و یو پکې قاري و د ملا علي قاري شرح مرقات داسې بل کتاب دا به علما راوړل هغه خدمت یې کړی بې لوسه کړی او قسم درته زه په دې خبر به وخورم جومات کې داسې چې زما نیکه ته یې خوشحاله تللی زما والد صاحب سخت مزاج او د محلې د خلکو ته پته د هغې بې لوسه خدمت کړی دی چې هغه ته ته خوشحاله ته تللی دی او الحمدلله ډېر عمر خدای ورکړه دا عمر د هغې دپاره ډېر و 80 کاله عمر ډېر شی دی الحمدلله کم و بیش او عبادت گزار هم و د خدای پاک فضل دی حج هم پې الله کړی و حج هم تللی ده الحمدلله نو زمونږ په غریبه غریبۍ کې هغې د نیازبین توب ژوند تېر کړی دی بیګا هم زما خویندې ناستې وې مې هغې وې د نیازبین توب ژوند یې تېر کړی په دې غریبه غریبۍ کې الحمدلله خو زما وروڼو بنیادي خبره تاسو ته دا کړم چې مور لوی نعمت ته قدر وکړه چې د چا جم دی بس دا تاسو ته وایم چې د چا مور تلې ده که نه یو خو داسې مور چې په فالج پرته وي نو خلک خیر یې په دې کې وي چې وفات شي کړېږي که نه نو خلک وایي خدای دې پرې رحم وکړي هغه پلار چې هغه په فالج پروت وي هیمریج شوي یا داسې د کینسر مریض تکلیف یې وته نو دا وارثان بیا غواړي چې دا اوس وفات شي ولې دا نه چې ګنې مورې بدي شي کړېږي د هغه کړو ته ګوري یو هغه مور ده چې هغه د دې بیمارو سره نه یې ولاړه شي وفات شي زما وروڼو تاسو ټولو ته زه دا نن په دې د دې خپلې والدې د تعزیت په بنیاد زه تاسو زما دوستان یې زما وروڼو یې شاګردان یې مقتدیان یې او چې څوک اوري په بار ملکونو کې یو ځای بل دی دا پیغام تاسو له میسج در کوم دا ذهن کې واچوئ چې د چا مور جم دی وي نو قدر یې وکړئ ګوره که د نه لاړه پړه به سوري شی پړه به دی سوري راشي که زما پړه چې زما د والدې غشې ولګي زه په دې زما ایمان دی چې الله فیصلې درست دي الله په خیر او شر پوهېږي موږ نه پوهېږو د ایمان دی چې په خپل ټیم مړه ده د ایمان دی چې دا یو سیکنډ نه شو رستو کې دا هم پې خوشحاله یم چې مرګ خدای داسې مرګ ورکړه چې داسې مرګ باچانو نه داسې جنازه وشوه الحمدلله په ډېر لږ وخت کې ما د شریعت مطابق کار وکړو تاسو هم داسې کوئ مړې به نه ساره وی ما 9 بجې یادولې خو وی چې یاره قبر نه تیارېږي نو لس موږ نه لکېده لیکن تاسو ولیده چې مقبره د خلکو نه ډکه او چا خبر کړل خلک په دې ګرمۍ کې او هر سړی په اخلاص راغلی دی دې ټولو خلکو له خو زه جنازو له نه یم تللی نه دعاګانو له تللی دا په اخلاص داسې مرګ داسې عزت خدای په هغې له مرګ ورکوه علما او طالبان او عوام او د کلي او د میرې او د ګرد و نوا خلکو چې کم عزت راکړه نو زه نشم ویلی زما د مور په قبر کې زما مور ته زما سترګې د مرګ نه پس اوچتې کړې دی خلکو دومره عزت زما مور له خدای ورکړه او بیا پرونه نه پوره چې دنیا راوچلې ده او علما کرام راغلل او د بونیر نه او د سوات نه او د دیر نه او د پیزو او کی مروت نه د علما وفدونه راغلل هر قسم خلک راغلل
او خلق هغه څوک لل چې ما څومره شاګردان دي هر یو وایي ما ولا ختم کړی دی یو ختم نه په شپږو شلو په 200 ماشومانو ما قرآن ولا ویلی څونه ختمونه شو یو کس راته نه وی دا زما شاګردان تا بیان اوري خوشحالیږي روزانه به یو ختم کوم یو کس پرون یو پولیس والا یو سپی د مردان راغلی ښکلې خشتګي رواته قسم درته خورم د الله په ذات وي چې ستا یقین راشي ما 74,000 کرته کلمې طیبه ویلې ده 74,000 مخکې مې شروع کړې وه ما ستا والدې ته وبخل د حافظ عبدالسلام سبي 100,000 مونږ په کور کې ختم شو د صورت د کلمې طیبه دا مونږ وبخلې ورته داسې ختمونه ورته روان دي زما د مور له خدای ډېر لوی عزت ډېر زیات عزت او تاسو ته پته ده نعت خوانان مداحین هر یو په اخلاص راځي نظمونه تلاوت قاریان په اخلاص تر د پرونه پورې دا تلاوتونه او دا خلق په محبت او په مینه راغلي دي لرې لرې ځای نه قسم په خدای که ما پېژندل په اخلاص دا د اخلاصي په بدل چې څوک دي هغه د خدای لپاره ني د بې بدله دا دنیا راله او دا دعاګانې د ما والدې ته وکړو نو د ما والدې له خدای په مرګ ډېر لوی عزت ورکړ د وفات نه پس خدای ډېر لوی عزت ورکړ او کو خدای مالم ایمان نصیب کو تاسو له خدای ایمان نصیب کی قیامت پر ورځ به زما والدې ته چې تاسو مال کوم عزت دي شاګردانو دوستانو راکنو د ماستر کې بہت اوچته لیکن زما رونو هر څه حق دی ډېر د برکت جون ډېر د عزت جون ډېر د عبادت جون په جبه د خدای ذکر د شپې د سورته حشر آیتونه د ارس لاغي ما یقین دي چې الله با رحم کړي تمام رحم دلوا او الرحمون يرحمهم الرحمن کوم انسان کې چې رحم رحمان پاک رحم کوي ته موږ هم د الله نه دا سوال کوو او تاسو به موزره امین وایي دا مامور کې رحم ډېر زیات ډېر رحم اوس تا پیغمبر فرمایي الله چې بچا کې رحم دې په رحم ته ما په والدې الله رحم او چې ستاسو د چا مې دی وفاتي پلانان هغه ټولو دې خدای رحم وکړي موږ ماشومان دې مېندل وې کې نو هغه له خدای ډېر عزت ډېر لوی برکت ورکړي او زمارونو دا زموږ ایمان دی چې همدغه ټیم نه زیاتېده نه کمېده اوس څنګه رسول الله مبارک خپل بچي ته فرمایي ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم استا په جدای مونږ غمجن یو دا ټکی دی چې مونږ د خپلې والدې په فراق غمجن یو ماړه سورې دی سورې زماړه سورې زما د والدې خوږې خبرې مینې الفاظ ماته یادېږي خدا الله کار د خیر او د برکت موږ د الله نه الله په فیصلو خوشاله یو کوئی انسان دی داسې خبره مې د خولې نه وتې چې هغه د شریعت موافق نه د الله د خوشحالۍ نه د الله د خفګان ستاسو په مخ کې د توبه وباسو زه معافي غواړم موږ وایو چې زموږ الله خوشحاله وي موږ به خوشحاله یو زموږ رب خوشحاله وي موږ به خوشحاله یو زموږ لوی ژوند خو زموږ د الله سره دی دا لږ ژوند د بچو سره دی دا لږ ژوند د وروڼو سره دی رشته دارانو سره لوی ژوند د چا سره الله سره دی چې الله خوشحاله مونږ خوشحاله یو چې الله خوشحاله دا پیغام د تاسو نه درکوم چې چانه مور خپای او زما دا بیان اورې نن بځه مور به خوشحاله وي پلار خپای خوشحاله وي معافي بغواړه د مور نه دا غي په سختو به صبر کوي هغه کې بہت اثر یک دی معافي بغواړه د مور نه د پلار خپای پلار نه معافي بغواړه الجنة تحت اقدام الامهات د مور د قدم لاندې جنت ته او الاب خیر اوسط ابواب الجنه اي خيرها پلار د جنت بهترین دروازه ده نو د مور الپ قدر پوي شي چې دا سلګي و یو دا نه لاړ شي او دا ته قبر ته ورکوزه کینو تا ته پته بوله زه تاسو ته قسميا دا خبره کوم بدی منبر ناشته چې دا سه بعد موقع کې با زما ځل کې دار عالم کده ځان ته دعا نه کوم زما مور ما ته دعا کوي یقین په خدای مې که ځان ته دعا نه کوم پروا نشتا زما مور ما ته دعا کوي کور نه چې بچیو دي نو مور لپی اوچتی کی
هغې پورې مور پریشانې چې دا بچې کور ته نه راغلي. هره مور ګورې زما وروڼو هره مور داسې ده او لپې لپې دواګانې در پسې دا مور در رسېږي. زمونږ په هندوستان کې یو ډېر لوی عالم او یو بزرګ انسان تېر شوی دی خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه. اجمیر شریف تاسو ټول نوم به اورېدلی اوس خو خیر هندوستان ځان لدی پخوا هندو پاک دا مشران به ټول تلل اجمیر شریف ته. ډېر لوی سړی تېر شوی نو یو ځل یې مور له په چاخپوی چاپي کوله زور یې کو. ما چې به خپلې والدې صاحبې له چاپي چې ته کوله که نه نو زما لاس پې ونیوي نه بچې ستړی به شي. الله اکبر. ما به زور کو نه بچې ستړی به شي څونه مزل دی وکړو کم ځای نه رالی ستړی به داسې رحم دی. نو زما وروڼو چې زور یې کو نو دا مور ورته وایي معین الدین بچې خوشحاله نه نن ډېر خوشحاله نه. وی مورې ولې به نه یم خوشحاله؟ وی زه چې د هندوستان مشرقي او د بنګلادیش په سفر تللی وم نو مورې یو ځای کې 7000 راځي بل ځای 7,00,000 راځي. 7,00,000 کافران خدای زما په لاس مسلمانان کړل. یو ځای کې 7 راځي بل ځای کې 7,000 راځي. 7,000 بدعمله خدای پاک زما په لاس توبهګار کړل. ما سره بیعت وکړه. خوشحاله باندې نو مور ورته وی معین الدین دی کې ستا څه کمال دی؟ دا زما کمال دی ټول. عالم هم بزرګ هم وی مورې دا به راته نن خامخا وی چې ستا څه کمال دی؟ ځکه شپې مارونه کړې پیاده مزلې ما وکړې ګشتونه ما وکړل جومات کې تقریرونه ما وکړل وعظونه ما خلکو ته وکړل. دا ما ستړی شو ته کور ناست دی او د زړه د درد تقریرونه او بیانونه ما خلکو ته وکړل زړه مې شین شو او ته وایې د ما برکت دی. مور ورته معین الدین بچې یو څو خبرې ذهن کې واچوه. وی دا ستا نه دی دا نه ما د خدای فضل دی خو د ما برکت. وی تا چې دا څومره خلکو د سر نن بیعت وکړو مسلمانان شو نیکان شو دا ستا د علم د برکت نه. دا علم چې تا کړی دا ملغلره د نه جوړه کړې د خدای جوړه کړې د خو د ما برکت. ته چې ماشوم وې نو برقه په سر به په کوڅو کې در پسې زه ګرځېدم چې خدای زما بچې معین الدین لوپر نشي الله زما بچې ګنده نشي خدای زما بچې مدرسې ته تلې که نه تلې. ته چې به ووتې لوبو ته ما نه پرېښې زه به لوپټه په سر برقه په سر په دې کوڅو کې در پسې ګرځېدم. ما مدرسې ته بوته علم مې در باندې وکړ بیا مې مشایخو سره کېنولې تصوف ته دا ټول زما برکت دی. وایه که نه که زما دا محنت نه وي نو ته به په لوپر به وي ماشوم لوپ ضایع شوی به وي برباد به وي. وایه په یو مورې دا معنا دا نه چې دا ملغلره جوړه ده دا عالم نه نه جوړ دی دا بزرګ او دا خلق دله نه دا زما تربیت ته کړی دی چې ما نه وی کړی تا نه به لوپر جوړو. ورشه د ډېرو خلکو بچي چې مور خیال نه یې ساتلی څوک پوډریان دي او څوک نشیان دي داسې ده که نه. او دویمه دا وره بچې معین الدین چې ته د کور نه وځې نو زه مصلې ته وخېږم لپه لپه دواګانې در پسې روانې دي. خدای دا ستا به زما بچې ستا په لاره کې وه ستا د دین دپاره. خدای د ده په لاس خو کافر مسلمانان کې خدای د ده په لاس خو بدعمله نیکان کې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده چې یو څو دعاګانې خدای قبلی. یو دعا د مور او پلار د بچي په حق کې ده. معنا اشې لاړ پلارم لاړ او مورم لاړ تا لاړه. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې کله مور وفات شو نو اشرف علي ختم اشرف علي لاړ نو چا ورته وی صاحب دا دې څه وی ته خو جم دی وی نه اشرف علي لاړ. وی څه مطلب شو را دې خبرې؟ وی ګوره ما ته تاسو څوک مولوي صاحب وی څوک شیخ صاحب وی څوک پیر صاحب وی تاسو کې څوک داسې چې ما ته اشرف علي وی. زما مور به ما ته وی اشرف علي دلته راشه اشرف علي دا کار وکړه. اوس دا اشرف علي د لفظ د وینا زما مور وه مور لاړه اشرف علي لاړ دقسې زه م ویم
ما ته چې خلک आवाज کوي څوک مولا صاحب وي څوک مولوي صاحب وي څوک شیخ صاحب وي څوک مفتی صاحب وي څوک قاری صاحب وي څوک مولا صاحب وي په نامه خو ما ته څوک نه وي دا आवाज به ما ته مور کوي ادریسا محمد ادریس صاحب आवाज کوي ختم دا پلار او د مور دعاګان دواړه لاړې ما ته حج ته تلم کو عمرې ته تلم نو ما ته پلان کی ته دوا وکاو بچی ښه نو ما ته ته کیا کنه کې یو زه مې زه قسم په خدای د عبادت قسمیان وې ما په دغه سفر کې به خدای د ما مور چې څومره دعاګانې کوي قبولې کړي زما د مور د زړه ارمانونه پوره کړي بس ما هغه کوي که نه په هغې به مې حواله ورکوله هغه لاړه هغه قصه اوس نو معین الدین دویم دا چې زما لپه لپه دعاګانې در پسې در روانې دي او درېیمې ووره معین الدین ته وې زما کمال دی ته چې کله ماشوم وې او زما په غېږ کې پروت او ما پی در کول نو داسې وخت په ما نه دی تېر شوی چې تاله ما بې اودسه وخت کې پی در کړی دي ما به اودس وکړو نو ته ما سینې ته واچولې نو تا د اودس والا ښځې پیس کړي دي دونه ځکه خدای برکت تله درکړي وایه ستا برکت دی که زما زه خو هېڅ شی نه یم زه خو یو طالب غوندې شی یم زه خو یو چڼې حیثیت هم نه لرم خو دا ظاهر کې چې دا کم ډول ډال د خدای په نیز به وي که نه خو ظاهر کې چې تاسو څه وینئ دا زما د باباجي مولانا شاه صاحب رحمت الله علیه زما د والد او زما د مور د دعاګانو نتیجه ده بس زه اوس په دې یارېږم چې خدای مور خو لاړه هغه دعا ختمه شوه هغه د قبولیت زما چې کم دعاګانې وې زما د مور هغه سلسله ما پسې بنده شوه تنبه ولګېده ما پسې او چې کله به زه ورغلم کېناستم او تاسو ته هم ویم او د مور مخ ته به خوشحاله نظر وګورې ته مو خاندې هغه مو خاندي د یو حج ثواب تا ته میلاوي هغې نه محروم شو خیر و خلاص زما رڼو خلاصه د خبرې تاسو ته دا ویم ما نن بیان هم نه کو نه مې کولی شو مې د دې ملګرو سره بس یو دوه درې ټکي ویم تاسو ته دا درخواست کوم چې د چا مور او زما مور بیا لور د چا وه ده حاجي عبدالرحمن بابا لور وه چې هغه 40 کاله په حرمینو کې تیر کړي دي او په مدینه منوره کې به اعتکاف ته ناست دا لور به په دعا کې نه یاده کړې زه به یادول قسم په خدای ما ته به عبدالرحمن بابا جي حاجي صاحب رحمت الله علیه به ما ته وي بچې تا ته ډېرې دعاګانې نو مسجد ته کوي نو لور ته به نه کوي زما رڼو تاسو زما دا پیغام دی چې د چا هم میندې دي نو قدر یې وکړئ ښه چې ورشئ مسکې شی ورته او هغه هم ځان ته مسکې کړئ نو مفتو کې به د حج ثواب وګټئ دعا ته اخلئ اپه کوئ ما او چې لاړ شئ مور د نه لاړه نو بیا به ته پته ولګي چې زما غشې د ما په زړه لګي زړه مې سورې دی او که سورې نه دی نو الحمدلله دا ټول د خدای پاک د طرف نه فیصلې دي زه هغه خلک چې چا په جنازه کې شرکت وکړم د هغوی ډېره شکریه ادا کوم الله دې خوشحاله کړي الله دې په یو قدم اجرونه ورکړي او قبر او خدمت چې چا وکړو نو هم الله ته پته ده چې دومره دنیا وه چې په لپې خورې غورځول خدای پاک دې هغوی ما خو د چا قبر نه دی کنستی او نه زما بچی چا قبر کنستی شي خدای پاک دې هغوی له د اجرونه په دواړه جهانه ورکړي او تر اوسه پورې چې دا څومره دنیا تعزیت لرو چلیدله داسې خلک زه نه پېژنم په محبت راغلي دي او زمونږ بعضې وروڼه دي د دې کلي بعضې زما دوستان دي د هغوی بچي دي شاګردان د هغوی بچي چې دا بې لوسه خدمت وکړه دا 3 ورځې سهار نه ماسخوتنه پورې الله دې د غمونو نه وساتي الله دې خوشحاله کړي د ټولو زه شکریه ادا کوم چا مینه کړې د چا ټلیفون کراچۍ نه د یو ځای بل ځای نه غټو غټو علمو ټلیفونونه وکړل بار ملکونه دوبۍ سعودي له نه اوس هم ټلیفونونه وشو زه د ټولو شکریه ادا کوم زما آواز چې څوک اوري او ما ته ټلیفونونه کړي دي پیغامات یې رالیږلي دي د ټولو شکریه ادا کوم ټول له دې خدای جرونه او برکتونه ورکړي څوک چې راغلي دي په یو یو قدم د خدای ټولو لا اجر ورکړي خدای دې خوشحاله کړي او زما وروڼو یو خبره به وکړم چې د ستاسو د کړاو دپاره زه خوشحالېږم ستاسو د کړاو دپاره چې اسلامي تعزیت 3 ورځې وي 3 ورځې پرون پوره شوې دي
او نن خو د جمعې ورځ وناسې زموږ مقتدیان راځي، نو دې نه پس زه چاله تکلیف ورکول نه غواړم. هېڅوک دې دا تکلیف او کړو بالکل نه کوي. بس دا دې کوي چې د ما والدې صاحبې ته د غایبانه دعا کوي، که یو 3 ځله سوره اخلاص وایي او ثواب بخي دا به ډېره ښي. بس دا د خوشحالۍ خبره ده. او اوس هم چې څومره دوستان راغلي دي یو اجتماعي دعا به وکړو که خیر انشاءالله. او زه تکلیف نه ورکوم چاله، دا ما ته قبول دی، ما ته ټولې قبول دي. که څوک راغلی دی هم قبول، نه دی راغلی لکه همدردي رسو در نه بني راغلی هم ما ته قبول دی. او زما نو یو اخیري خبره کوم، په دې شیرپاو کې د ما ډېر قریبي دوستانو دورونو ابرار حاجي صاحب او تحمیدیان حاجي صاحب دواړو ورونو دوا ځان له کور جوړ کړ. زه بوتلم چې بنیاد یې ښود چې کله تیاره وبویتلم وګوره چې تیار یې که بویتلم ډېرې پیسې پې ولګولې. دا زما دا مې د رور او د اجره غټ کور داسې نیم کنال کې یا څه نیم کنال کې ځان لو داسې رور لو اجره. لیکن یو ورورم بل ورځ وفات شو، بننې را پرونې را بل ورم وفات شو، هېڅ پاتې نه شو. یو مور ده او که څه خویندې وي دغه پاتې شو، نور څه بند خطر. بس الله ښه پوهېږي. الله پاک چې مسلمان لا په آخرت کې کومې خوشحالۍ ورکوي د جنتونو په شکل کې، په دې کې د ټولو نه لویه خوشحالي په جنت کې د الله دیدار او لیدل دی. الله دې زموږ نصیب کړي. او رب العالمین په خپل قرآن حکیم کې فرمایي چې په جنت کې او په آخرت کې به مسلمانان او نیکان بندگان الله ویني، د الله ملاقات وکړي. زمارونو د الله لیدل داسې نه دي لکه مونږ چې انسان ته نظر کوو. د هغې کیفیت او د هغې په حالاتو لوی رب او الله خبردار دی چې مونږ به خدای څنګه وینو، د الله سره به په کومه طریقه ملاقات کوو، او د لیدلو هغه کیف به څنګه وي هغه الله ته پته ده. په دې دنیا کې ممکنه نه ده. حضرت موسی علیه السلام چې کله د شعیب علیه السلام سره 8 یا 10 کاله تیر کړل او د شعیب علیه السلام خدمت یې وکړو، نو بیا د شعیب علیه السلام نه اجازت وغوښته چې د زم خپل وطن ته، مور مې ده، رور مې دی، کلی دی، ولس دی. ځکه د موسی علیه السلام یو سړي ته عقل خو ادب خو سکې ورکه، د هغې نه سړی مړ شوی او سړی د فرعون د خاصو خلکو نه و، نو دې ته لاړ مدین ته ځان یې وویسته. اوس خو 10 کاله پکې تیر دي، دا خبره به سړه شوي زړه به راشه خپل وطن ته خپل کلي ته لاړ شه. او حضرت شعیب علیه السلام ول خپل لورم ورکړه په نکاح باندې. نو چې ته نو یو کونټی ولا هغه ورکړه، بلکې بعضې مفسرینو لیکلي دي ګډې چیلۍ م ولا ورکړې، بیبي لورې م ورته ورکړه. او ګډې چیلۍ چې بنده سري نو خامخا یو چوکه کونټی ورسره ضروري، ګډې چیلۍ م پې سره وي او پاڼې ماڼې م ورته راسنډي. نو شعیب علیه السلام ورته وی چې لاړ شه او د کوټه کې یو چوکه پرته ده، یو امسا ځان سره راواله. دی چې لاړ او امسا یې راوویستله، نو شعیب علیه السلام ته وخولوي نه دا کېده بله راواله. نو چې هغې کېښوده او بله یې راواغېشته چې راووته او بیا هم هغه وه. شعیب علیه السلام سپینګیری دی، بوډا دی، وی تا ته خو ما ووی چې دا کېده، دا ما اخله، دا زما ده. دې سره نورې چې کومې کونټېګانې دي امساګانې دي یو پکې خوښه کا، دا هغه کېښوده بله یې خوښه کړه چې راووت بیا هم هغه وه. شعیب علیه السلام پې پوه شو چې د لاس ته همدقه یوه راځي، وی ښځه بس دا خو زما ده، خو دا ستا لاس له بار بار راځي، تیک دی هم دا د لاس ته راځي، نو زه هم دا ځان سره کا. علما لیکي دا هغه کونټۍ وه
چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه کوم لس څیزونه راوړو یو پکې دا وه او دې کې یو اشاره هم د دې ته چې د دې کونټۍ او د دې اهل به دې ګرځي دله به خدای نبوت ورکوي ګډې چیلی م ورسره دي بیبي م ورسره ده را روان شو د مدین نه په لاره راځي دا کوه تور چې ورته وي وادي سینا د دې په غاړه دا لوی غر دی کوه تور جبل تور شپه ده او په دغه علاقه تېرېږي نو بیبي ته د ماشوم د کېدو د ولادت تکلیف شروع شو سفر کې بعضې وخت کې انسان باندې په زنانه چې بوج زیات شي کړاو زیات شي نو دا مسله پیښېږي اوس شپه ده تیاره ده زلزل دی بیبي ته تکلیف پیښ شو داسې وخت کې زنانه ته د اور ضرورت وي د څه خوراک ضرورت وي د ملګري ضرورت وي موسی علیه السلام هم پریشانه دی او بیبي هم پریشانه ده ناګانه چې وکتل نو اور یې ولیده رڼا نو موسی علیه السلام د ښځې ته وایي ته دلته کښېنه او ما دا رڼا ولیده رڼا چې مې ولیده نو معلومیږي دا چې دلته څوک شته اور خواصې نه بلیږي دې رڼا سره به خامخا څوکي نو زه ځم هغې کې څوکي او ستا مدد کولی شي نو څوک به ترې را روان کړم چې ستا مدد وکړي او بل دا دی چې دا رڼا خو خامخا هغه زمانه کې خو بجلی نه وی دا به لاندې اور بلیږي د هغې رڼا ده نو زه ځم تاله یو شغله به م راوړم یو شونټی به راوړم چې اور درته بل کړم دې وخت کې زنانه له ګرمي پکاري دا بیبي ورته وایي چې دا کونټی ځان سره واله دا خو د دې علاقه وه دې ته پته وه دلته ماران ګوره ډېر زیات دي او دا سپلی دې م پخپو کا هسې نه چې ته مار یا لړم دله ټک در نه کي او کونټی هم ځان سره واله وی ښه حضرت موسی علیه السلام چې راغی او رانږدې شو دا رڼا د ونې نه خیجي او اونه داسې ښکاري لکه چې په ونې په دې سر کې اور بلیږي حالانکې اور نو نو موسی علیه السلام څه شوړه راواغېشته د چخچو بندکو او هغه اور ته ده وی خو دا اور دی اور نو خو ده ته اور ښکاره کېده هغې له یوړه چې ده به هغه شغله څنګه هغه جارو وله یوړه هغه چخ چې ابه ترې بره شو چې ده به بیا ور نږدې کړه ابه نور هم بره شو چې ده به بیا نږدې کړه ابه نور هم بره شو خدای دا څه چل دی عجیبه اور دی نه لوګی شته نه لوخړه شته نه تو شته عجیبه اور دی ونه هم نه سوځي ونه کې بلیږي ونه نه سوځي عجیبه اور دی ښکته پورته کېږي دا څه معنا دی په دې سوچ کې دی چې یو اواز ورته وشو ای موسی زه اور نه یم انی انا الله زه الله یم زه الله یم خو دا اواز چې د واورېده موسی علیه السلام نو دی داسې واونرېده لکه چې مخامخ دته په غوږونو دا اواز اورېدلی کېږي مونږ خو اواز په غوږ اورو او سا په دې پوزالي او خبرې په خوله کو او نظر په دې سترګو کو نه داسې نه ده د الله دا اواز د په هر اندام اورېده ځکه ته چې اواز واورېده نو دې کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري کله یو خوا ګوري کله اخوا یعنې انت الله کم ځای ته کله بره ګوري کله یو خوا او هلته کې د شعیب علیه السلام پیغمبر سره 10 کاله تېر کړي دي وی زه الله یم انی انا الله زه الله یم زه ستا رب یم هغه خوند حضرت موسی علیه السلام په دې سترګو کې پرېوت داسې لذت او داسې خوند دې سترګو کې پرېوت چې خدای پاکه مسله خو غیبه شو څه اواز یې م واورېده الله ستا اواز به م واورېده او ته مې وملیدې او دغه دی وله رب العالمین پیغمبري م ورکړه اتفاق دا و چې 40 کاله عمر یې برابر پیغمبري میلاو شوه او بیا ته حضرت موسی علیه السلام سوال هم کوي چې الله زما رور دی زما جبه لکه یو پوټې کله تته کېږي نو ما زما رور دی هارون ما له ملګري پکار دی وی دا هغه مې هم درته پیغمبر کړه ابه ستا ملګرتیا کوي هلته فرعون له چې ځم خو زما لوی دشمن دی بدل یې م را باندې د مرګ پورې دی سړی مې وجلی دی اگر چې ما سړی نه وجه
قتل مې قصدن نه دی کړی خو بیا مخ ما نه پرېږدي هغې سره به څه کوم وي ته غم مه کوه زه دله یو دوه نښې در کوم او داسې دلیلونه دوه طاقته در کومه چې فرعون خو څه کوي د دنیا طاقت د هغې مقابله نشي کولی او عملي درته ښیم عامه کونټی کې تپوس ته کوي ما تلک بیمینک موسی لاس کې د څه دي موسی علیه السلام ورته هي عصوایا کونټی ده دا زما امسا ده او په دې امسا څه کوم په دې چیلو ته پاڼې را سنډم ګډې چیلی پې سروم او ډېرې فایدې مې دي په دې کې ویې وغورځوه چې امسا یې په ځمکه وغورځل هغې نه یو لوی اجدها خامار جوړ شو موسی علیه السلام ته رستو شو هغه خو په لومبي ځل خامار ولیدې خدای پاکه دا څه دي الله ورته ویې راوچته کړه چې ګوتې یوړې بیا همغه کونټی وه وی دا د یوه معجزه او د ګریوان کې د لاس ومنډه چې ویې منډه او بار یې راوویسته نو لاس نه یې رڼا ښکارېده تا ته خو اونه کې رڼا ناشنا ښکارېده ورګې لاس کې هم دله رڼا پیدا کړه او برګي مرض نو رڼا یې کوله وی واپس د ګریوان ته ومنډه چې ویې منډه هغه رڼا ختمه شوه وی زه دا دوه معجزې مې درکړې او زه فرعون لا مقابله ورسره وکړه زما دین ته وباله خیره خو اوږده قصه ده هغې کې زه خبرې نه کومه او چې د بل وخت درته ویم خو بنیادي طور د حضرت موسی علیه السلام سترګو کې د الله د لیدلو هغه یو جذبه او هغه کیف او سرور پیدا شو او غوږونو کې د الله د اواز د اورېدو هغه شی پیدا شو نو چې کله بیا د خپل قوم بني اسرائیلو سره دې کوهي تور ته راغی دې وادي سینا ته راغی او رب العالمین ولا تورات ورکه الله ورسره خبرې وکړې او تورات ولا رب العالمین ورکه او خدای ورسره خبرې وکړلې بیا نو هغه شوق یې کې بیا پیدا شو رب ارنی انظر الیک الله خبرې خو دې ډېرې خوندورې وې او ډېرې خشته وې او ډېرې مزېدارې وې مخکې مې اورېدلي دي پیغمبرۍ وخت کې دې کې مې واورېدل خو ما ته ځان وښایه چې الله ته ووینم لږ ځان راته وښایه چې د تا ووینم الله ورته ویل لن تراني ما لیدی نشي نه الله ما ته به ځان ښیې خوند دی که نه یو شي چې بنده بعضې وخت کې په دې سترګو باندې چې یو شي ته ګوري دل یو خوند ورکوي نه الله ما ته به ځان ښیې وی ما نشي لیدلی که نه موسی د دې غر نه زیات زورور طاقتمنې وې نه وی ښه دې غر ته یو جلک ښیمه دې غر ته وګوره که دا غر په خدای ټینګ شو نو بیا به مې تم ولیدی شي او که غر زما لیدو ته ټینګ نه شو نو ته مې نشي لیدلی ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې رب العالمین د غر تخپل معمولی غوندې یو جلک اوخو نو غر ټوټې ټوټې شو دړې وړې شو او داسې دړې وړې شو چې علما لیکي بعضې علما وي په مکه مکرمه کې چې دا کوم جبل نور دی غار حرا ده پکې وي دا د هغې غار ټوکړه دلته را پروتې ده هغه شام علاقې نه اوچته شو دلته پرېوته یو دی ټوکړې ټوکړې شو غر او موسی علیه السلام چې هغه دماکه ولیدله او د غره ټوکړې کېدلې ولیدل بېهوشه پرېوته کله چې په هوش کې راغی الله معافي غواړم واقعي د الله د لیدو طاقت په دا ځمکه کې په دا دنیا کې ما کې نشته نشم لیدلی دنیا کې دلته د ځمکه کې او په دې دنیا او په دې عالم کې د انسان په سترګو کې دا طاقت نشته چې رب العالمین پې وویني البت ډېر خلک یې په خوبونو کې ملاقات شوی دی د زړه په سترګو باندې ویني په خوب کې په دې سترګو نه هغه د زړه په سترګو په دې خوب کې ډېرو خلکو الله لیدلی دی لکه حضرت امام احمد ابن حنبل متعلق راځي او د نورو علما متعلق هم داسې راځي زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق هم راځي امام احمد ابن حنبل سل کرته رب العالمین په خوب کې لیدلی دی سل کرته یو کم سل کرته ولیدو وی الله که یو ځل دې راته بیا ځان وښو نو الله زه به تا نه یو سوال کوم او دا به راته را یادی د ویښې خبرې خو خوب کې سړي ته یادې نه وي نو چې اخره کې الله په سلم ځل په خوب کې ولیده نو الله ورته خبره یاده کړه نو حضرت امام احمد ابن حنبل ته تپوس کوي وی الله ما ته هغه څیز وښایه چې بنده پې تا ته ډېر زیات در نږدې کېږي ورسونه ښکلی او مزېدار تپوس یې وکړه
رب العالمین ورته فرمایل وی دا ما په قرآن باندې چې څوک زما د قرآن تلاوت کوي نو ما ته په زیات رانږدې کېږي. نو احمد ابن حنبل ته تپوس وکړو وی پوهې سره که بې پوهه سړی د قرآن په معنا پوهېږي هغسې اولولي نږدې کېږي به او که پرې نه پوهېږي اولولي نو بیا هم نږدې کېږي. الله ورته بفهم او بغیر فهم که په معنی پوهېږي او که په معنی نه پوهېږي که مولی تلاوت کوي او کامي تلاوت کوي که ځوانې کوي او که بوډی کوي او که سړی کوي او که ښځه کوي خو چې د قرآن تلاوت کوي نو ماته به پرې ډېر زیات رانږدې کېږي. خوبونو کې ملاقاتونه ډېر کېږي د ډېرو خلکو شوي دي په ویښه داسې نه کېږي. البت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ حضرت عائشه صدیقه او عبدالله بن مسعود ته یو قول منسوب دی ایو منسوب قول دی په حقیقت کې د هغوی منکار نشته خو خیر مشوره داسې ده چې هغوی دواړه وایي چې نبی علیه السلام الله نه دی لیدلی او نور چې څومره صحابه کرام دي او جماهیر علماء کرام دی هغوی وایي چې نه نبی علیه السلام هلته الله لیدلی دی بره د رب العالمین سره ملاقات شوی دی الله پاکې لیدلی دی. او بعض علماء دا هم لیکلی دي چې کله 50 منځونه پې فرض کړل او واپس راته حضرت موسی علیه السلام ته او هغه ورته په امت یې دله څه فرض کړل وی 50 منځونه وی ستا امت د دې طاقت نشي لرلی زما په امت 2 فرض و هغه نشو کولی دا 50 به څنګه وکړي. ارجع الی ربک خپل رب ته واپس شه او د تخفیف سوال ته وکړه چې دا درته کم کړي. نبی علیه السلام به لاړ نو 15 به کم شو بیا به راغی بیا به موسی علیه السلام ورته وی دا هم ډېر دي واپس لاړ چې کم یې کړي درته بیا به لاړ 15 به کم شو بیا به راغی بیا به لاړ. نو علما لیکي چې دا موسی علیه السلام ولې داسې کوله نو جوابونه ډیر دي د حقیقي جواب خو دا دی چې د پیغمبر په مخلوق خدا په انسانانو رحمي په مونږ یو رحم او مونږ سره د یو احسان خو بعض علما لیکلي دي چې نه پیغمبر علیه السلام به الله سره ملاقات وکړو نو ورته به په دا وکتله نو چې واپس به راغی نو موسی علیه السلام به بیا نبی علیه السلام ته کتل چې ده خو الله لیدی دی ودېږه زه دته ګورم هغه خوند دی دا کوهي تور په دا سترګو کې پروت و. لیکن زما وروڼو دا خو د دنیا نظام دی دنیا کې خو موږ سترګو کې یا زموږ په زړه کې هغه طاقت نشته چې موږ پې ووینو خو انشاءالله په آخرت کې د حساب کتاب په میدان کې او په جنت کې بیا پې وینو انشاءالله هلته به ملاقات کېږي. باقاعده په حدیثو کې ثابته ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه تپوس کې بخاری مسلم کې دي هر نرا ربنا الله رسول موږ به رب اینو الله به اینو او بالکل به یې نه. نو حضور پاک یو عجیبه مثال ورکوي وی تاسو چې سپومې ته ګورئ د شپې چې ورځ نه او صفا موسم او سپومې ته ګورئ نو تاسو څه ضرر محسوسوئ وی نه یو بل سره ټیل بیړه کوئ چې اخواشه زه ګورم اخواشه زه ګورم نه هر سړی یې ویني وی دقسې د قیامت پر ورځ به تاسو الله وینئ څنګه چې دا سپومې درته ښکاري هېڅ قسمه ضرر او تکلیف به نه محسوسوئ او هېڅ قسمه یو بل له ټیل غوبل شرمول به پکې نه. بخاري مسلم کې دا حدیث بار بار راځي چې کله خلک مري یو شپېلی به ووالي شي دې شپېلی سره به ټول خلک مړه شي دا داسې شپېلی ده. یو ځل حضور پاک فرمایل فکرمندو وی د الله رسول ډېر سوچ کې نه فکرمند نه وی کیف انعامو زه به څنګه خوشحاله ژوند تېر کما اوهو وی اسرافیل علیه السلام شپېلی په خوله کې منډلې ده او تندی یې پرې راښکته کړی دی او غوږ یې خدای ته مایل کړی دی او په دې تمه دی چې ما ته به کله اواز کېږي چې شپېلی ووه نو لومبی شپېلی چې ووالي چې د ټولو خلکو نه به ساوځي. حضور پاک فرمایي وی یو سړی به لګي په خپل حوض کې پلستر به کوي او شپېلی به ووالي چې سا به تېوځي. بل یو سړی دی هغه به 2 کسان به ناست دي سودا به کوي جامې به خرڅوي تان به خور کړي او ګز به راغشتي او دله به دا تان خور شوي نه کپړه پرې کوي او شپېلی به ووالي چې د هر څه به په ځای پاتې شي او دا به هغه وخت چې مدینه منوره به خالی شوي د خلکو نه مدینه کې به هېڅوک نه حالانکه اوبه به پکې وي د خوراک سامان خو خلک به د مدینې نه بار وځي بالکل به مدینه خالی پرته وي
انسان به پکې نه اوسېږي. یو 2 شپونکیان به د مزینې قبیلې هغې به مدینې شریفې ته را رواني او ګډې چیلۍ به سرې کې ورېږه دا مدینه ده او بوزم خلک پکې نشته ګیاګانې به ډېرې چې دا ګډې چیلۍ پکې وسرو چې مدینې ته رانږدې شي شپېلی به ووالي شي هلته به دې سا وخېږي. نوړی به سړي اوچته کړي د شکور نه او خولې ته به وړي شپېلی به ووالي شي دا نوړی به دقسې لاس کې پاتې شي او سا به تېوځي مخلوق به مړه شي. لیکن زما وروڼو دا قیامت به راځي په کومو خلکو دا به په هغې خلکو قیامت راځي چې د هغې په ژبه به د الله نوم نی په کافرو به راځي. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. اله به قیامت راځي چې په مخ د ځمکه د خدای نوم ختم شي. او نبی علیہ السلام فرمایي د هغې نه مخکې به بربنډتوب شروع شي فسق و فجور به شروع شي داسې بربنډتوب به شروع شي چې خلک به یو بل سره داسې عملونه کوي لکه د ځنګل دا درندګان او حیوانات چې څنګه یو بل سره کوي هېڅ پروا به نه لري. د لارو په غاړو به خلک یو بل سره بدعملۍ کوي په سړکونو به خلک یو بل سره بدعملۍ کوي په پارکونو کې به خلک یو بل سره بدعملۍ کوي او هېڅوک به پروا په یو بل نه لري چې دا ولې دا به یو عام رواج په دغه زمانه کې. او حضور پاک فرمایي وی 2 کسه به د سړک په غاړه لګیي او دا ګناه به کوي نو دا یو به دې بل ته وایي راځه لاره ده او دا خلکو ته لاره بندېږي او پوټې به د لارې نه لږ غاړې ته شو نو دی به لږ د لارې نه به غاړې ته شي. وی دا خلک چې دا د خلکو نه لږ وشرمېدل او غاړې ته شو وی دا به په هغه زمانه کې داسې وي لکه په دې زمانه کې ابوبکر او عمر چې څنګه دي دا به پکې غزبرګان د زمانې دا هغه به نیکان به رونو ګورې یو خبره درته کوم زمانه ګورې د فسق و فجور روانه ده ښه بربنډتوب ډېر عام شو ښځو جامې وغورځولې ښځو بورقې وغورځولې ښځو څادرونه مو غورځول پړونې مو غورځول لوپټې مو غورځولې کمیسونه یې مو غورځول په بنینونو کې ګرځي او پرتګونه یې غورځول په پتلونونو جانګو کې ګرځي. رو دا شی روان دی او یورپ او مغرب دا سوچ کوي او دا منډې وایي ښځو له ازادي ورکوو ښځې په چار دیواره کې وي اسلام ښځې پر چار دیواره کې قیدي کړي دي موږ یې بار راوباسو ازادي وله ورکوو. دا ښځې وی ولې د دې خاوند نوکرانې دي چې ډوډۍ به وله پخی څه ښځه به ځان له ګټه کوي خاوند یې ځان له ګټه کوي خاوند یې ځان له پخلی کوي او ښځه یې ځان له پخلی کوي. ما نه چا تپوس وکړو مې د یورپ دا سوچ ډېر غلط دی. ښځه چې بار وویسته نو یو ښځه څونه سړو خدمت کوي په دې جس کې دا ښځې د دې سورلو خدمت کوي نو د 300 سړو ته پلیټونه ږدي ایر هوسټس دا چې کومې ښځې دي په جس کې یوازې ایښودل نه دي میز ورته سم کي ډوډۍ ورته کېږدي بیا ته هغه خیرن لوښي غوڼ کي اوبه وله رازغلی شربت وله رازغلی چل ورته ښیي چې داسې به خېټه سینه تړی ګرځي. نو ما وی مې اسلام ورته وایي چې صرف د خپلو بچو او د خاوند خدمت وکړه په کور کې دننه او په حیا دا خدمت وکړه او یورپ د یو خاوند خدمت یې پې بند کړو د 300 سورلو خدمت پې کوي. دا تا ښځې له ښېګړه وکړه که بد دې ورسره وکړه د خاوند خدمت د باندې نشته او د 300 سورلو خدمت شته د حیا هغه نشته او د بې حیایه شته. اوټلو کې ښځې نوکرانې کړې نو په اوټلو کې خلکو خدمت کوه خیر دی او د خاوند مه کوه جامې یې ته وویستې دا خو ښځو سره ښه نه دي دا ورسره بد کول دي د ښځو په وجود پیسې ګټي د ښځو تصویرونه یې لګولي ځای په ځای او غټ غټ ساین بورډونه یې لګولي او په هغې څوک د بوټانو اشتهار پې چلی او څوک پې د جامو اشتهار چلی او څوک پې د بنینونو اشتهار چلی او څوک پې د لوپټې اشتهار چلی ولې د ښځې په دې نازک وجود باندې پیسې ګټي نو دا ښځو سره ښېګړه شو که بد شو ورسره اسلام خو سره ډېر ښه کړی دا خو ته مزدور او نوکره جوړه کړه چې پیسې پې ګټه اسلام ته خانه جوړه کړه چې بالغ ته دې ډډه ووایي میړې پیشه او ګټه پیشه نو فسق و فجور په ډېر تیزی روان دی. الله اکبر. حضور پاک یو ځل وفرمایل نبی علیہ السلام وی ما ته دا فتنې داسې ښکاري په دې سترګو لکه باران چې په شیبو وریږي او بنده ته ښکاري
او ایقظوا صواحب الحجرات وی ښځې را پاڅوئ د شپې را پاڅوئ چې خدای ته زاري وکړي رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الاخرہ وی دا خلق ښځې چې دا خدای ته نه جاړي او په دنیا کې دا نیمګړې بربنډې جامې اغوستې وي دا نیمګړې دا به په قیامت په ورځ په دوزخ کې مکمل بربنډې وي الله اکبر مونږ په ښځو سوداګانې کوو مارکیټ ته لیږو ځان لم والا او مالم والا مونږ ښځې بربنډې کړې مونږ د ښځو نه حیا ختمه کړه دغه ښځه چې حیات ختمه شو تاوان یې ټول تاله دی والله که دې خدمت وکړي او دا ښځه د دوزخ خشاک شو دغه ښځه چې دا بربنډه ګرځي او بې حیا ګرځي دی باندې د خدای ملاقات حرام دی دلته پردو سړو ته ګوري دلته ګناه ته ګوري او دغه هلکان دا لوفران چې پردو جنکو پسې ګرځي نو دی باندې دا سترګې به خدای نینی هغه سترګې به خدای ویني چې قرآن ته پې ګورې هغه سترګو باندې به ته خدای ته ګورې چې په کومو سترګو ته بیت الله ته ګورې هغه سترګو باندې به تا ته خدای ښکاري چې په کومو سترګو ته په مانځه ولاړ د سجدې ځای ته ګورې دا سترګې به خدای ویني نو شپېلی به ووالي چې ټول خلک به مړه شي نو بیا به دوباره شپېلی ووالي شي اذا هم قیام ینظرون نو نیغ به ټول ودرېږي دا دویمه شپېلی شو نو د قیامت یو لوی میدان کې به ټول را جمع شي ټول به په دې میدان کې ولاړي اوس پته نشته څونه موده ولاړي هغه الله ته پته ده خو څوک به په تکلیف کې پراتی څوک په خپلو خولو کې ډوب څوک د ګرمۍ د لاسه به خوټ کېږي او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې څوک به د تندې مري د تندې چغې به وباسي او څوک به د رسول الله مبارک په خوا کې د حوض کوثر وبس کی په چا به ګرمې هواګانې چلیږي او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې یخو هواګانو ته ناست وي څوک به وږې تږې به او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې میوې به خوري بیا به درېیمه شپېلی ووالي شي چې درېیمه شپېلی ووالي شي دا ټول مخلوق په بېهوشه شي سره د پیغمبرانو مکمل بېهوشه به پرېوځي یو ځل یو صحابي د یو یهودي سره جنگ راغی یهودي وی والذي اصطفى موسى على البشر وی زما د قسم په هغه ذات چې موسی علیه السلام له په ټول مخلوق برکت او فضیلت ورکړی دی چې دی ووی د مسلمان د صحابي له غصه ورله وی په ټول مخلوق په ټولو بندګانو وله الله فضیلت ورکړی تا ده وی زموږ په پیغمبر هم فضیلت دی څه نو څپېړی ورکړه او مضبوط دا مخې وله وه خو دې غلطه وی چې په ټول مخلوق غوره شو موسی علیه السلام خو زموږ په پیغمبر هم غوره شو نو زموږ د پیغمبر نه خو غوره څوک نشته یهودي راغی نبي علیه السلام ته شکایت وکړي ستا دې ملګري څپېړه راکړه نبي علیه السلام هغه صحابي راغوښت ولې دې څپېړه ورکړه وی د الله رسوله ته دا خبره وکړه چې زما د پاک ذات قسم چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو باندې بهتري ورکړې ده نو ما له غوسه راغله چې دا خو ستا نه بهتر شو نو ستا نه بهتر دی الله اکبر زموږ ښکلي پیغمبر ډېر عاجزي کړې ده لا تخیروني من بین الانبیاء ما په نورو مغوره کوی که نه ښه ټیک ده حضور پاک مرتبه اوچته ده انا سید ولد آدم ولا فخره بل دی کې وایي زه د ټول بني آدم سردار یم خو کبر نه کوم الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه والا زما د جنډې لاندې وي د قیامت پر ورځ او ما داسې مه غوره کوئ چې د بل پیغمبر توهین راشي داسې به نه کوئ او بیا څه وایي وی الناس یصعقون یوم القیامه چې دا درېیمه شپېلی ووالي شي نو دا ټول خلک به بېهوشه پرېوځي په ټولو کې اول حضور پاک فرمایي زه به سر روچت کما نو چې سر روچت کم فاذا انا بموسی قائم بقوائم العرش موسی علیه السلام به ووینم د الله د عرش خپه به یې نیولي نو پته نشته ماته چې آیا
دې زمانه مخکې بیدار شوی دی دې نه نیم خبر چې آیا دا موسی علیه السلام ام بېهوشه او زمانه مخکې بیدار شو او کنه ام جوزیه بساقط الطور چې تور کې خدای بېهوشه شوی او کوهي تور کې نو خدای د هغې بدل دلته ورنه که هغې بېهوشۍ د وجې دا بېهوشي خدای ختمه کړې ده نور مخ بېهوشه و دې پکې بېهوشه شوی نه دی دا به درېیمه نو چې درېیمه شپېلی څنګه والی شي صاحب من ټول مخلوق به بېهوشه شي او دا درېیمه شپېلی ولې والی کېږي دې وخت کې د الله عرش د الله تجلي کېږي او حساب کتاب شروع کېږي نو بیا به څلورمه شپېلی ووایي نو خلک به ټول راپاسي او دې څلورمې شپېلی سره به حساب کتاب شروع شي نو بیا به الله پاک څه چلو کې چې په دنیا کې چا د کوم څیز عبادت کړی دی اب ورته هلته مخامخ کي وایي ځئ دې پسې تاسو خو د عبادت کوو ځئ ورپسې چې دا هم خلاص کي د دې کاڼو بوټه یادوم څوک به نور پسې رواني نور به ورته مخامخ کي دی به پسې ځي او په دې تمه به چې اوس هم خلاصوي څوک به سپومۍ پسې رواني چې سپومۍ عبادت یې کړی دی ابته څوک به ستورو پسې رواني چې د ستورو عبادت چا کړی دی څوک به بوتانو پسې رواني چې د بوتانو عبادت یې کړی دی ورپسې به چې لکه دام بچ کی الله به دا خلق سره د هغه خپلو بوتانو وغیره په دوزخ کې ور واچوي حضور پاک فرمایي زمونږ امت به پاتې شي منافقین به پکې وي منافقین بلا ولاړي رب العالمین به ورته ځان وښیي خو په هغه صفت به ورته ځان ونه ښیي چې مخکې ورته په کوم صفت د حساب کتاب وخت کې ځان خولی په بل صفت به ورته وښیي نو الله به ورته وایي چې ای بندګانو ټول خلق په خپلو معبودانو پسې لاړل او تاسو لا ولاړ یې دی به وایي مونږ ولاړ یو ولې ولاړ یې مونږ د خپل رب انتظار کوو زمونږ رب چې راشي وی خدا رب انتظار کوي زه ستاسو رب یم که نه وی نعوذ بالله من که ته زمونږ رب نه مونږ چې رب لیدی بل شان هم لیدی ته خو بل شان یې یوم یکشف عن ساق ته زمونږ رب نه ښه نو بیا به ورته الله په هغه صفت ځان وښیي چې مخکې یې لیدلی و وی زه څوک یم انت ربنا ته زمونږ رب یې نو ټولو په سجده پرېوځي الله به وویني نو په سجده به پرېوځي بغیر د منافق نه منافق چې سجده کوي نو د املا به یو تخته شي دی به ټیټېدی نه شي الله به وي راځئ راپس ځي به ورپسې نورهم یسعی بین ایدیهم او د اعمالو رڼا به ترې مخکې او دا نیکان به ورپسې وي او دا منافقین به وروسته ګوټ ګوټ کېږي لکه دا خپې چې چا شلې ورتې نه شي ای ملګرو ودرېږئ که نه نقتبس من نورکم چې مونږ هم ستاسو په رڼا لږ مزل وکړو که نه بس دی به ترې مخکې آخره کې به تیاره راشي مسلمان به ترې نیغ جنت ته لاړ شي دی به په میدان کې پاتې چې دوزخ ته به یې ورشغال کړي هغې نه پس جنت الله دې موږ بوځي جنت کې به بیا نیکان بندگان چې جنت ته لاړ شي نو جنتیان به بیا د الله سره ملاقات کوي وجوه یومئذ ناظره خوشحاله بی تر و تازه بی الى ربها ناظره خدای بینی و وجوه یومئذ علیها قطره بعضی مخونه په دوزخ کې پرتی تک تور بی تک تور سخا او د جنتیانو مخونه دا به الله ویني یو ځل حضرت جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم له تشریف راوړ یو غټه اینه وه ورسره په دې اینه کې یو راکوټې غوندې داغ و داسې دا مچ د غلو عمره پوټینې غوندې داغ او غټه اینه وه جبریل علیه السلام تپوس وکړه د نبي علیه السلام نه د الله رسول دا پیژنې یو اینه ده که نه خو دا پوټینې داغ دی د دې بدرنګ پې ښکاري په دې اینه چې صفه یو نري داغ اینه پې ښه نه ښکاري جبریل علیہ السلام ورته وی د دې شیشې مثال د جنت دی او دا پوټینې نرۍ داغ چې پې وینې دې ته مزید وایي ولدینا مزید مزید معنا دا هم کوي علما چې مونږ به زیات نعمتونه ورکو احسانات به ورکو زیات خو بعضې علما دا معنا هم کوي
دا پټینې داغ داغه مسجد دی. وی جبریل مسجد څه شی دی؟ دا خو ډېر پټینې دی که نه؟ وی غاو پټینې دی. وی چې دا کله خدای جوړ کړو نو جبریل علیه السلام ما ته الله وی چې ځه د ښي طرف ته لاړ شه او اخر ته یې ځان ورسوه. نو د جبریل علیه السلام دومره تیز سفر دی چې د اووم اسمان نه ځمکې ته د سترګې د رپ نه هم زر رارسېږي، دومره تیز رفتار دی. نو ما ته وی چې د ښي طرف ته ځه روان شه او اخر ته ورځان ورسوه بیا راځه ماله. نو زر کاله مې ښي طرف ته مزل وکړه خو اخر مې وله پیدا نه کړ. بیا وی ښه ده دې ګس طرف ته روان شه. نو زر کاله مې ګس طرف ته مزل وکړه خو اخر مې وله پیدا نه کړ. وی دا اوس مخکې ځه. نو زر کاله مې مخکې مزل وکړه خو اخر مې وله پیدا نه کړ. وی اوس دې بل طرف ته روان شه. نو زر کاله مې اخوا مزل وکړه خو اخر مې پیدا نه کړ. دا دومره ډېر دی تا ته نرۍ داغ چې ښکاري. نو چې دا دومره لوی دی نو جنتونه به څونه وي. جبریل دا مسجد کې څه شی دی؟ وی دا الله رسول ډېر بهترین ځای دی. دې کې ډېر خشته باغونه، خشته میوې او خشته خوشبویې او ښکلې اوبه او د نور کورسی دی پکې د رڼا او د یاقوتو کورسی دی پکې او د زمرودو کورسی او تختونه دی پکې ډېر بهترین. او دې کې چې کم باران کېږي هغه د خوشبویو باراني. جبریل دا څنګه دی؟ دا د چا جنت دی؟ الله اکبر. وی دا هغه ځای دی چې دې کې به الله د خپلو بندګانو سره ملاقات کوي. دا بندګان به راغونډ کي. نو څوک به د نور په کرسو کینی، څوک به د زمرودو په کرسو کینی، څوک به د یاقوتو په کرسو کینی. دا ټول نو چې څنګه راغونډ شي او دا ټول کینی نو په دې به یو باران وشي. باران به د خوشبویو وي او داسې خوشبویه به د جنتیانو په جنت کې چې ته نه لیدلې. نو رب ذوالجلال به ورسره ملاقات وکړي، خدای به د الله دیدار وکړي، الله به وویني دا جنتیان. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. ډېر به خوشحاله جنتیان. الله به سره خبرې کوي لکه څنګه چې دا تاسو د یو بل سره خبرې اترې کوو. خو زمونږ په شان نه ګورئ. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. دا الله د شان سره لایق. دا جنتیان چې بیا مجلس برخاست شي او را روان شي نو سترګو کې به هغه ښکلا پرته وي. یا خدای بیا به دا روز کله راځي؟ دا به بیا کله راځي؟ زما وروڼو اوس هم دنیا کې چې ښکلي شي ته بنده ګوري نو سترګې ته یې خوا کېږي نه. داسې ده که نه؟ بعضې خلک اونو ته ګوري، دی بر علاقو ته لاړ شي نو د اونو کې د شنو ته ګوري وله خوند ورکوي چې بس ورته مې کتې. څوک دا خشته اوبه چې په دې سیندونو کې بیږي هغې ته ګوري چې ورته مې بس کتې. څوک میوو ته ګوري، دا خشته ښکلې میوې دا ګڼې یاره چې ورته مې کتې بس. او چې څوک بیت الله ته لاړ شي وایي چې وره کتې مې ورته، یا د ښځې رړنه کېږي وایي چې کتې مې ورته، مونځ له هم نه ځي. د چا د بچو نړنه کېږي چې بس کتې مې ورته. هر شي کې یو لذت دی، یو خوند دی پکې. د کتلو باندې د هغې کې یو خوند میلاویږي. نو الله په کتو کې به څونه خوند دی او څونه مزه به یې پکې. نو چې دا خلک کور ته واپس راشي کور ته نو ښځې به ورته څه وایي؟ هغه حورې چې د هغې صفت قرآن کوي چې خدای د چا د حسن صفت کوي نو به خشته مې که نه. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. د ملغلرو په شانتې هغه ملغلرې چې په هغه سیپو کې بند دي لا پې دوړ هم نه لګېدلې. الله صفت کوي چې دومره خشته ښکلې چې د هغې د پنډۍ نلې به د اویو جوړو نه بار ښکاري، دومره خشته دي. لیکن هغه حورې